إلهنا. یو پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ته بیان کو، خطاب ته کو. ابو ذر رضی اللہ عنہ او فرمائی بات پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل بل تاسو ته پوهیږئ صحابو ته لتدرون اين تذهب هذه الشمس، تاسو پته شته انور چرته روان دی؟ من وتل الله ورسوله اعلم، الله او رسول ډېر ښه پوهیږي چې دا کم طرف ته روان دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان هذه تجری حتی تنتهي الى مستقرها، دا نور روان دی، دا مسلسل روان دی تر دې چې هغه خپل ځای د قرارتیا ته ورسېږي، خپل ځای د استقرار د قرارتیا دی، دا روان دی دا نور. او دې نه بل یو مسله موږ ته معلومه شوه د عقیدې، هغه مسله دا ده چې د قرآن سنت ته دا معلومه ده چې نور حرکت کوي، نور روان دی. ځمکه حرکت کوي او کنه کوي کې زموږ کار نشته دی، حرکت دې کوي که نه زموږ څه کار دی. لیکن دا عقیده د کتاب و سنت ته موږ ته معلومه ده چې نور دا روان دی. قرآن نم دا معلومه ده والشمس تجری لمستقر لها، نور دا روان دی خپل ځای د استقرار ته، ځای د قرارتیا ته. تفسیر کې موږ یو پیر دا تشریح کوله، یو کس ماته وایي ته لږ معلومات وکړه، خیر دی، ساینسدانان دروغ نه وایي، هغې هم دروغ نه وایي، هغې وایي چې نور ولاړ دی، ځمکه حرکت کوي، ګرځي، ته لږ معلومات وکړه. مال ومې کلزه ساینسدانانو خبره ټیک شو ده. د دې آیات ترجمه راته وکړه، زه خو پې نه پوهېږم نو ده. والشمس تجري، جرا یجري په عربۍ کې جریان تللو ته ویلې کېدلی شي. والشمس تجري، نور روان دی. ما له دې څه معنا وکړم؟ ما ته خو بله معنا نه معلومه، دا معنا وکړم چې نور ولاړ دی، تحریف وکړم قرآن کې. اوس د ساینس والا دپاره به زه تحریف په قرآن کې کومه؟ مالته راته معنا وکړه. ټول مفسرین څومره تفاسیر که د اردو دي او که د پښتو دي ټول راواله، که د دې تجري معنا هغې د ودرېدلو کړې وه زه به وکړم. تجري دا خو په عربۍ کې دا و، دا خلک ټول په دې باندې پوهېږي چې تجري معنا روانېدل. اوس د دې دپاره به زه د الله کلام بدلوم، په خپله وایي بدلېږي نه، وایي قرآن بدلوي. او تجربات دي کله صحیح شي او کله غلط شي، ایسه اعتبار دی. ځمکه حرکت کوي که نه کوي، کتاب و سنت کې موږ ته وضاحت دی نشته دی. حرکت دی هغه هم کوي، که نه هغه دی هم کوي، او نور دی هم حرکت کوي، نور دی رواني. حدیث هم په صریح دلیل دی، ویل ان هذه الشمس تجري، دا نور روان دی حرکت کې، حتی تنتهي الى مستقرها، تر دې چې خپل ځای د قرارتیا ته ورسېږي. تحت العرش، لاندې د عرش ته، فتخر الساجده، هلته په سجده باندې پرېوځي. اهل علم ذکر کړي دي، عام مفسرین، محدثین، شارحین لکه ابن بطال وغیره، هغه وایي نور د هغې روانېدل، عرش ته لاندې سجده لګول، دا نبي موږ ته خبر راکړی، دې ته علم الغیب ویلی کېدلی شي، علم غیب. ډېر خلک په دې خبرو ځان نه پوهې کوي چې د هغې د عقل نه یوه خبره خلاف وي، نو بس د هغې رد کوي، بیا د حدیثو بیا رد کوي. موږ ویو په دې قرآن کې چې د ایمان بالغیب مسله راغلې ده، الذین یؤمنون بالغیب، مؤمنان هغه خلک دی چې ایمان بالغیب لري. د ایمان بالغیب څه مطلب دی؟ چې زه به د هرې خبرې تحقیق کوم او ځان به یخته رسوم چې ما معلوم کړی نه، نو زه به یې نه منم. ایمان بالغیب وایي دی ته چې زما عقل یې نه راخلي، زه په هغې پوهېږم نه ایمان په راوړم، دې ته ایمان بالغیب ویلی کېدلی شي. دا خو دا چې هره خبره زما د عقل موافق وي او زه به یې منم، او چې د عقل موافق نه وي او ما ته پوره معلومات نه شي، زه به یې نه منم، دا خو د ایمان بالغیب مسله د من نه لاړه. لہذا د نور سجده لګول د ایمان بالغیب سره تعلق ساتي. څوک ځان ته مؤمن وایي هغه به دا عقیده ساتي چې هغه سجده لګوي. موږ یې په کیفیت نه پوهېږي څنګه سجده لګوي، روان دی هم یو سجده دی هم لګوي، او د هغه څه منافات شته هم نه، او د هر شي خپله سجده لګول دي، د هر شي دا نو قرآن نه معلومه، د هر شي خپله سجده لګول دي. د انسانانو سجده جدا ده، د دې ونو بوټو دای سجده جدا ده، د سورو سجده جدا ده، او د قرآن دا مسله معلومه ده. نو دا نور رواني او همدغه شان ته مسلسل رواني، تر دې چې دا کله سجده ولګوي نو بیا اجازت غواړي د مخکې تلو. وی دی پورې الله وتو فرمایي چې ارتفعي ورجعي، راوخېږه او بیرته واپس شه، من حیث جئت، د کوم ځای نه چې ته راختلی مقه طرف ته چې کوم دی نو واپس شه، یعنې خپل دا مزل جاري ساته، بیرته خپل ځای نه راخېږم دغه شان ته، نو نور روان شي. بیا چې کله لاړ شي بیا سجده ولګوي، دریم کرت بیا سجده ولګوي،
نو چې کله قیامت ته نږدې وي نور به سجده ولګوي الله رب العالمین نه به اجازت غواړي چې مخکې لاړ شم که نه نو ایثار به شي او دا د بعض روایتونو نه معلومیږي داسې چې دغه شپه به ډېره اوږده بیا د شپه په خلکو باندې ډېره اوږده شي نو انتظار به کوي نو الله رب العالمین به ته وفرمایي واپس شه بیرته او په کوم ځای باندې چې راغلی وي هغه ځای باندې بیرته ورښکاره شه مانه مغرب نه بیرته وروخېږي او اصبحي طالعة من مغربك تو سبا کا په داسې حال کې چې راختون کې به د مغرب ته طرف نه مغرب سے ډب راوخېږي فتصبح طالعة من مغربها سبا له به دا د مغرب سے ډی سره وخېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو ته پته شته چې دا کم ټیم دی دا معلومات تاسو شته چې وایي دا کم ټیم دی چې نور د مغرب ته راوخېږي نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي ذاک حین لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا دا هغه ټیم دی چې ایمان به فایده نه ورکوي چاته چې مخکې ایمان نه راوړی یا په حالات د ایمان کې هغه نیکي نه کړې توبې نه ایستلې دا ورته فایده نه ورکوي دا حالت دی نه دا روایت مسلم کې راغلی صحیح مسلم کې